پلار اتلم پلار پریوتما لکه د لوی چینار پریوتما اوس مې لاسونه چاته نه رسیږي اوس د دنیا د کار پریوتما یا دیوانانو خاپیرۍ بندي کړې یا زه د خپل مایار پریوتما د ګل په قدر خو یو زه پوهېږم د ګلو ډک بهاره پریوتما. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د ادبي رنګونو یو نوی مرکې سره شمس شینوار یم او دا مهال په کراچۍ کې مشته شاعر د خیبر پښتونخوا د دنګو غرونو د کاله ډاکې د تورغر سره تعلق لرونکی ډیر ښایسته شاعر مشر شاعر چې د ادب دپاره په کراچۍ کې هلې ځلې کوي زرجان مداخل صاحب را سره ناست دی. هغو ته په پروګرام کې هرکلی وایو او غواړو چې د هغوی لنډ شان پیژندګلو وپوښتو. مشره پروګرام کې درته هرکلی وایو او خپل تعارف را سره شریک کړئ. ډیره مننه شمس صاحب ستاسو او ستاسو د ملګري دانش افریدي صاحب نه. ډیر خوشحاله شوم چې تاسو ما خوا لرالی او دا پروګرام تاسو را جوړ کړی دی. نو ډیر خوشحاله وي په دې باندې ډیره مننه شکریه کوم ستاسو. چونکې زه کراچۍ کې اوسېږم او زما نوم خو تاسو واخت زرجان مداخل او زما تعلق دی د هزاره ډویژن ضلع تورغر سره. نو د هغې سره تعلق ساتو او فلحال په کراچۍ کې اوسېږو لکه د نورو پښتنو په شان ته. نو دلته چې کومې هلې ځلې دي هغه ستاسو په وړاندې دي او جرس ادبي جرګه چې ده نو دا زموږ ډېره پخوانۍ جرګه ده. نو فلحال لا په دې کې یو موږ او دې کې یو او دې کې اجلاسونه کېږي او د هغې اجلاسونو له راځو. نو نن ډېره ښه موقع ده چې تاسو خواله راغلي یې او ستاسو سره مننه تشکر زرجان مداخل صاحب. دا راته وایي د شاعرۍ چې کوم جذبي دي یا کوم اثار دي څه درته یاد دي چې څومره ټیم وړاندې به تاسو شاعرۍ طرف ته مایله شوي وئ؟ یاره دا خو ډېره پخوانۍ خبره ده. زما په خیال چې زه کراچۍ ته کله رالم نو دا بیا د 1985 او 84 دورو څلورم اتیا او پنځه اتیایم دورو. نو داسې د وړوکیالۍ نه زما ډېر شوق د دې ریډیوانو اورېدلو. ریډیو مې ډېر زیات اورېدلی دی او د دنیا د کومو اسټیشنونو نه کوم ځایونو نه به چې پښتو خپرونې کېدې نو باقاعده به بیا ما هغې سره رابطه ساتله. نو په دغه طریقه بیا زما خپل نوم شوق و د پښتو ادب سره د شاعرۍ سره. نو دا دغه څه چې ورته وایي د جراثیم دا وکړه. نو دا ولسي کتابونه به مې لوستل. بیا ورو ورو په خپله په کال 1988 کې بیا ما یو غزل ولیکو بیا مې یو نظم ولیکو. او د هغې نه پس بیا کراچۍ ته چې راغلي نو بیا دلته په 1991 کې بیا موږ باقاعده د کراچۍ د ادبي ملګرو سره ملاقاتونه وشو. دلته به یو اخبار چاپ کې د نوای اسمان په نوم باندې د حیدرآباد نه. نو په هغې کې د پښتو یو صفحه هم وه په دریو ژبو کې به هغه چاپ کې پښتو اردو او سیندۍ کې. نو بهرحال بیا د هغې په ذریعه د کراچۍ ملګرو سره بیا رابطې وشوې. د سند چې څومره ملګري په دلته په کراچۍ یا په سند کې په نورو علاقو کې به چې اوسېده هغې به خپل هغه فنفاري او شعرونه لیږل. نو په هغې ذریعه به موږ هم هغه اخبار کتو. نو په هغې ذریعه زموږ بیا د دې سره ملاقاتونه وشو. بیا یو ادبي جرګه وه اتفاق پښتو ادبي جرګه. نو بیا هلته کې زموږ فضل خالق غمګین نوم تاسو به اورېدلی. نو هغې سره بیا زموږ ملاقات وشو. نو د هغې نه پس بیا په 1992 کې او غالبا 93 هغې کې بیا جرس ادبي جرګه چې کومه ده نو بیا موږ دې ته لاړو. نو دې کې زموږ ډېر ښه ملګري ښه سکالران دانشوران او ښه څېړنکاران پوهان لکه طاهر افریدی او په هغې کې قیصر افریدی زموږ ګران ملګری ریاض تسنیم خدای دې وبخي. نو بس د هغې سره بیا د اوسه پورې هغه څه جو وفات شوي دي په دې کې هغه دې الله وبخي او څه پکې ته ژوندي دي نو جو هغې په ذریعه باندې موږ لا دلته زو راځو لا فلحال په دغه ځای کې. ډېره مننه زرجان مداخل صاحب. د ستاسو نوم ته چې سړی پام وکړي نو دغه نوم انتخاب تاسو خپل نوم دی ادبي دغه سره تاسو پکې قومیت دغه شامل کړی څه وایي دغه نوم باره کې دغه انتخاب مو څنګه کړی؟ جی بالکل نوم خو زما خپل دی او مداخل چې دی نو دا زموږ قوم دی لکه زموږ پوره علاقه ده. تورغر کې 15 قامونه دي. یو ته مداخل وایي بل ته حسنزی بل ته اکازی څلورم نصرت خیل او پنځم بسیخیل. دا 15 قامونه موږ تورغر کې اوسېږو. نو زموږ کوم قام چې دی هغه مداخل دی. نو چونکې زما نوم زرجان دی او بیا ما خپل نوم سره خپل قامي نوم تړلی دی زرجان مداخل. ډېره مننه. څنګه چې مشره تاسو خبره وکړه چې تاسو ډېرو شملورو ادیبانو سره د ادب کارکونکو سره ناسته کړې لکه طاهر افریدي صاحب سره تاسو په یو ملاتړ کې چلیدلی. نو د شاعرۍ انتخاب کې په کم صنف باندې به زیات کار کړی وي؟ د خوښې صنف مو کم یو دی؟
نو بالکل لکه زه به جرس ادبي جرګې ته په اول کې د تسلیم راوستی وم خدای دې وبخي چې کله جرس ادبي جرګې ابتدا وشوه نو لومبی اجلاس 1 2 3 اجلاسونه دا طاهر صاحب په کور کې شو ګلشن اقبال کې نو بیا به راتلله نو موږ به کېناستو په جرګه کې به ښه ملګري پکې پوهانو پکې هغې به په پنفارو باندې د ځینو ملګرو په غزلو باندې لکه میاشتې تنقیدي اجلاسونه کېږي مذاکراتي غونډې کېږي نو هغې کې به موږ ناسو ما به خو په بیس کې زیاته برخه نه اخیسته خو بهرحال بیا هم لکه هغه خبرې به موږ اورېدې نو زما اصل دغه چې دی نو هغه نظم او غزل نو نظم او غزل چې دي دا زما په شاعري کې لکه د خوښې صنفونه دي او دې معنی ما چې لږ ډېر څه مې لیکلي دي نو په دې کې مې لیکلي دي ډېره ښه ده جي غواړو به زرجان مداخل صاحب چې څنګه چې تاسو وایي چې غزل باندې هم تاسو په دغه صنف کار کړی نو غواړو چې یو ښایسته غوندې نمونه ستاسو د کلام مینوالو ته شریکه شي بیا به مخ په وړاندې ستاسو د کلام بالکل یو دوه لنډ شعرونه دي جی ارشاد د غزل نه مخکې ارشاد رانه چاپیره شرمخان ولاړو رانه چاپیره شرمخان ولاړو رانه چاپیره شرمخان ولاړو خوب مې لیدو چې په صحرا کې ناستم ډېر رانه چاپیره شرمخان ولاړو خوب مې لیدو چې په صحرا کې ناستم جانه د خپلو څو ملګریو سره لکه حسین په کربلا کې ناستم ډېر دا زما ظرف و چې ما به شور و شر نه کاو واه ما به شور و شر نه کاو دا زما ظرف و چې ما به شور و شر نه کاو خو داسې هم نه و چې درد به مې پر هر نه کاو مننه دا زما ظرف و چې ما به شور و شر نه کاو خو داسې هم نه و چې درد به مې پر هر نه کاو او زه په خدای که یوه ورځ تا نه غافله ومه زه په خدای که یوه ورځ تا نه غافله ومه که زه غافلم ما به بیا د ګلو کر نه کاو زه په خدای که یوه ورځ تا نه غافله ومه که زه غافلم ما به بیا د ګلو کر نه کاو او دا مجبوري وه چې دا ځل مسافر شوی ومه دا مجبوري وه چې دا ځل مسافر شوی ومه ګنې ما بې له تا نه چرته و مختر نه کاو مننه دا مجبوري وه چې دا ځل مسافر شوی ومه ګنې ما بې له تا نه چرته و مختر نه کاو او هغه د کلي نه زما په پورې تلو خفه و چونکې زموږ ځای کې اباسین بهیږي اباسین موږ اباسین ته نږدې اوسېږو په غاړه دی زموږ کلی نو موږ چې پورې ځو نو بیا کشتو په ذریعه باندې ځو کشتۍ کې نو مانګاډ موږ هغې ته وایو چې هغه کشتۍ چې کوم چلی زموږ کلي نو هغه دا شعر هلته کې ما دغه کړی و زما ملاح نو هغه د کلي نه زما په پورې تلو خفه و هغې مانګي په خوشحالۍ ځکه ګودر نه کاو او قسم دی جی مهرباني او قسم دی ما به د بلا نه خلک ټول خبرول قسم دی ما به د بلا نه خلک ټول خبرول خو زما خوله وړه وه خلکو پرې باور نه کاو دا څنګه چې حالات دي زموږ د پښتنو قسم دی ما به د بلا نه خلک ټول خبرول خو زما خوله وړه وه خلکو به باور نه کاو او یو سړي ټول کلی په خپله بربادۍ پوه کو یو سړي ټول کلی په خپله بربادۍ پوه کو ګنې دې کلي په بلا پسې لښکر نه کاو یو سړي ټول کلی په خپله بربادۍ پوه کو ګنې دې کلي په بلا پسې لښکر نه کاو او آخري مقطع ده چې جانه بېشکه زه به خود خپلې انا خوړمه جانه بېشکه زه به خود خپلې انا خوړمه ما چې سلام ما چې تعظیم د چا د در نه کاو ډېر زیاته مننه د ملګرو د زرجان مداخل صاحب د کلام یو خوندوره نمونه چې پکې د ننني د معاشرې د حالاتو عکس جوت ښکارېږي سر جي دا راته ووایي چې د کتاب طرف ته هم څه ذهن شته کتابونو باره کې هم څه کار کړی لیک لوست دپاره چې جی نو بالکل کتابونو خو یو کتاب زما چاپ شوی هم دی صحیح په ورانو شو بازارونو تیر شو ډېر ښه دا د هغې نوم دی دا زما خپل کتاب دی د خپلې شاعرۍ نو د 15 کالو کې چې ما کومه لږه ډېره شاعري کړې زما د خپل معیار مطابق نو هغې نه مې دغه یو کتاب کړی دی او د هغې نه نور علاوه چې کوم دی نو د خپلې علاقې په سطح باندې د خپلې علاقې دپاره مې یو رساله کوله کنډاو تور غر کنډاو غرونو کې کنډا وي کنډاو تور غر نو چونکې زموږ علاقه غریزه علاقه ده او په هغې کې کنډاونه ډېر دي نو د هغې په مناسبت سره کنډاو تور غر د هغې نوم او هغه 4 میاشتیزه وه نو زه هغې چیف ایډیټر پاتې شوی یم او هغه ما یو نیم کال ما هغه چلولې وه چونکې بیا تاسو ته حالات معلوم دي نو د هغې د وجې نه بیا هغه زموږ نه پاتې شوه بهرحال ځنډېدلې ده په لکه موږ بند کړې نه ده نو بیا به انشاءالله د هغې لپاره کوشش کوو د هغې نه علاوه د خپلې علاقې په سطح باندې
زمونږ د علاقې تور غر نو د هغې موږ یو تذکیره چاپ کړې وه ما هغه د خپلې علاقې د شاعرانو هغه چونکې تذکیره وه 2 درې کلامونه سره د پیژنګلو نه نو هغه موږ د تور غر سپین ګلونه په نوم باندې هغه موږ چاپ کړې وه نو دغه زموږ بس چې وس دس کې دغه څه د خدمت نو هغه کول کېږي سر دغه سره جوړښت بل سوال هم پیدا کېږي که موږ د کراچۍ په ځمکه د ادب خبرو کو څه وایي چې د کراچۍ په ځمکه پښتو ادب څومره پرمختګ کړی دی یا دلته کار کېږي د پښتو ادب دپاره یقینا دومره ستره ځمکه د سیند د شګمنه ځمکه د پښتنو زموږ درېیم څلورم نسل دلته رالویږي لګیا ده یقینا څه وایي دغه چې پښتو ادب په کراچۍ کې خاص طور باندې څومره کار کړی جی بالکل کراچۍ کې څنګه چې تاسو وایئ دلته کې د پښتنو آبادي ډېره زیاته ده 150 لکه یا د 80 لکه پورې د پښتنو د آبادي ده که نه نو په دې نسبت باندې خو کراچۍ چې ده دا د پښتنو د ټولو نه غټ ښار هم یادېږي لسه مثال په طور باندې 50-60 لکه په یو ځای باندې دا نه په کابل کې شته او دومره په یو ځای نه په پېښور کې شته او نه په بیا په کوټه کې شته خو بهرحال لکه نه په کندهار کې خو کراچۍ یو داسې ښار دی چې په دې کې په ډېر زیات تعداد باندې پښتانه اوسېږي نو بهرحال لکه زموږ دې نه دا تمه وه چې لکه دومره پښتانه دلته اوسېږي نو پکار دی چې دلته د خپلې ژبې دپاره بیا ډېر تنظیمونه پکار دي لکه چې وې او لکه د خپلې ژبې دپاره ډېر دغه شوی وي لکه د پرمختګ شوی وي په ژبه کې او ډېر خدمت شوی وي نو بهرحال هغه خو په خپل ځای دا خبره خو دا چونکې یو مشینی ښار دی او د روزګار ښار دی نو یو صنعتي ښار دی نو خلک دلته ډېر زیات مزدورۍ له راځي او مصروفه دی خو بهرحال د دې نه باوجود بیا هم لکه دلته 5-6 ادبي جرګې واته به ووایو داسې کار کوي د پښتو ادب دپاره په خپل مدد باندې کوي مثال په طور باندې چونکې موږ ته حکومتي سرپرستی نشته زموږ خو بهرحال په خپل اپنی مدد آپ چې ورته وایي په هغې مطابق باندې موږ کار کوو او بیا خاص کر جرس ادبي جرګه چې ده نو دا ډېره ښه ادبي جرګه وه په دې کې ښه پوهانو ښه لیکوالانو نو زه دا محسوسوم لکه محسوس کړی مې هم دا محسوسوم هم لکه چې ټول پښتون بلټ کې مثال په طور باندې د پښتون په ټولو لرو بر وطن کې لکه داسې معیاري کار چې دی نو هغه بله کومه جرګه زه څه وایم چې هغې کړی نو جرس نه موږ ډېر مطمئن او ډېر لکه خوشحاله جرس نه لکه چې دې کې ښه کسانو نو کراچۍ په سطح باندې دا زموږ لپاره ډېره د خوشحالۍ خبره وه چې داسې یو جرګه شته او هغه زموږ د هغې سرپرستي کوي صحیح ډېره زیاته زرجان مداخل صاحب تاسو چې زما یو کتاب شته د هر شاعر خواهش چې یو کتاب ولیکي هغه کتاب هغه ډېر په ګرانه مرتب کې ډېره خواریم پرې وکړي چونکې دغه موږ ته د حکومتي چارواکو د مخې څخه موږ ته داسې دغه نه میلاویږي امداد یا تعاون بیا دغه کتاب جوړ هم شي چاپ هم شي خو بیا پروت وي اکثر ضایع هم شي خرڅېږي نه یا خلک ورته پاملرنه نه کوي د دې څه وجوهات دي نو چونکې په سرکاري سطح باندې خو زموږ هغه تعلیمي ادارې چې دي نو دا خو ډېر ښه سوال دی دا تعلیمي ادارې چې زموږ دي نو هغې کې خو پښتو سره شته نه بیا زموږ داسې پرایویټ دغه هم نشته لکه چې موږ خلکو ته هغې کې تعلیم او تربیت لکه پښتنو ته ورکو نو بهرحال دا خو په حکومتي سطح باندې کېږي نو دا په دې حواله سره موږ دا کمزورتیا محسوسوو لکه نو زموږ پښتانه چې دي که موږ شاعرانو پښتو زده کړې ده نو موږ اپنی مدد آپ زده کړې ده مثال په طور یا په جرګو کې یا د ښه شاعرانو سره ناسته پاسته کې یا داسې ملګرو نه نو دې کې موږ زده کړله موږ دا نه چې موږ په تعلیمي ادارو کې زده کړي نو بهرحال دا وخت لکه بیا هم ډېر ښه زه ګڼم دا وخت د پښتو دپاره چې سوشل میډیا دا ډېر زیات ویب سایټونه دي او لکه هغې کې ډېر کار کېږي پښتو دپاره نو د هغې دپاره دا زموږ دپاره ډېره خوشحالي خبره ده چې که موږ تعلیمي ادارو کې نه وو خو هغې نه موږ ډېر زیاته زموږ استفاده وشوه سر یو بله خبره هم تاسو سره به شریکه کومه چې فیسبوک هم د پښتو د ژبې دپاره باقاعده یو اپ جوړ کړو اوس موږ په فیسبوک کې هم باقاعده پښتو دپاره ځای شته چې موږ دغه اپ باندې خپله پښتو لیکلی شو بالکل 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 نو دې سره خو دا ډېره ښه خبره ده خوشحالۍ خبره ده زموږ د ټولو دپاره لکه ټولو پښتنو دپاره ډېره زیاته زرجان مداخل صاحب خبرې ستاسو خوندورې خوږې خبرې معلوماتي خبر روانې دي د غزل نه علاوه تاسو په بل صنف کې کار کړی وي داسې خپل د صنف یو نمونه را سره شامله کوي که داسې نظم وي نثري نظم وي آزاد نظم وي څه شي باندې تاسو کار کړی نو بالکل لکه آزاد نظم او نثري نظم دا ما دې کې کوشش کړی دی نو کتاب کې به هم نظمونه شته او یو نظم را سره خدا یو تازه نثري غونې نظم دی که تاسو غواړئ ارشاد بالکل چونکې اوس دا د محرم میاشت
دا کال ختم شو خو روانه د لا ختم نورم دغه فضا ونو دې سره ما یو نصري غونې ټوټه ده کربلا ثاني زما وطن کربلا ثاني زما د وطن هر دشته هر لاره او هر کوڅه کربلا ده زما د وطن جماعتونه په وینو تک سره دي زمونږ مذهبي مقدس کتاب قرآن شریف هم پاڼې پاڼې په وینو کې لت پت شو زما د وطن هر حجره هر ګودر د کربلا منظر وړاندې کوي زما ټول وطن د کربلا میدان دی زما په وطن کې اور بل دی اور د بارود اور د وحشت او د دهشت اور زما د وطن بازارونه هم وران ویجاړ کړی شو زما د وطن کورونه مکتبونه هم وسوځولی شو زما د وطن په غرونو ځنګلونو هم د اور باران شو د اور زما د وطن معدنیات او د ژوند نور همه وسایل لوټ کړی شو زه 2 لاسه 2 پښې پاتې شوم خو زه بیا هم لکه حسین په میدان کلک ولاړ یم مزاحمت کوم د ظلم جبر او استحصال مقابله کوم که سر مې غوڅ شي نو غوڅ دي شي خو د ظالمانو په وړاندې به ټیټېدو ته پرېږنږدم ډېره زیاته مننه زرجان مداخل صاحب یقینا زموږ دغه خاص طور باندې نوې نسل یا نوې کول چې کم دی هغه زیاتره غزل لیکي د شاعرۍ د نورو صنفونو یا د ادب سره چې نور صنفونه کم تړلي دي بیا نظم شو نثر باره کې زیاتره ملګري چې دغه کار کوي ښه نثر لیکلی شي سرجي دا راته وایي چې د شاعرۍ دپاره باقاعده د زده کړې څه ضرورت شته لکه څنګه د شاعرۍ چې موږ عروض دغه خلو دغې بیا سیلابونه دي چپې دي بحر دی ردیف او قافیه د اکثر دغه څه وایي چېرې نوې کول که شاعري زده کوي هغو دپاره څه لوازمات ضروري دي جی بالکل لکه شاعري ګوره دا یو خدا د چې د انسان خپل یو فطري شوق ته مثال باندې هغه پیدا کیږي شاعري طرف ته احساس یې انسان نو چونکه هغه احساس نو هر دغه محسوسوي هر واقعیا هر بد دغه خدای محسوسوي نو هغه چې ما د دې اظهار وکړ په څه طریقه باندې نو چونکه شاعر هغه دغه اظهار کوي شاعري او ذریعہ د اظهار نو دا خبره خدا خو بیا لکه د دې لپاره پکار دي چې بیا هغه شاعر لا چې هغه په ادبي جرګو کې کینی پاسي نو داغه نه ډیره خص دکړه کیږي بیا نو مثال په تو باندې پاره کې په یو فنفاره باندې یا په غزل باندې یا په نور نثري فنفاره باندې هغه باندې تنقید کیږي بیس مباحثه کیږي نو هغه نه سړی ته ډیره موازنه کیږي لکه مثال په ډیر خدای کیږي نو سړی په خاو بد پوښي په ادبي جرګه کې چې ناسه په خاو بد پوښي چې موږ سکو بیا خلک سکی نو بیا سړی رو خه طرف ته بیا کوشش کوي سړی چې ما ښه څه ولیکلی او ښه اظهار مې وکړی نو دا د شاعر دپاره خو ضروري ده بیا چې یو خاص ښه استاد مثال په طور باندې نو دغه نوم زده کړه پکار ده چې کوم د شاعرۍ خاص کر لوازمات دي نو لوازمات ډېر ضروري دي د هغې پیژندل نو چونکې دا زموږ کمزوري ده د پښتنو زیاتره زمونږ لیکوالان چې نوي شاعران چې دي نو هغه دا نه محسوسوي دا خبره چې مونږ چا نه زده کړه وکړې یا د لوازماتو په باره کې یا د نور دغه په باره کې خو دا ډېره ضروري ده لکه نو زمونږ دا نور قومونه چې دي زمونږ سره اردو وایه شو یا نور شو نو هغه باقاعده لکه د دې زده کړه کوي نو چونکې هغې ته بیا د هغې پته یې د هغې څیز نو مونږ چونکې یو څیز ولیکو خو مونږ ته د هغې پته نه چې دا مونږ دې کې بیا په دې کې کم لوازمات ضروری دي لکه د افسانې ځان له لوازمات دي د غزل ځان له لوازمات دي د هغې بیا ځان له شعري لوازمات چې دي او دغه شانته د هر د نظم ځان له لوازمات دي نو دې ټولو پېژندل چې دا ضروری ده لکه د یو شاعر دپاره صحیح ده زرجان مداخل صاحب دغه سره یو بل سوال هم دی چې څه وایي تاسو دومره د ژوند سپرلي لیدلي چې په کراچۍ کې خاص طور باندې نوې نسل شاعرۍ یا ادب طرف ته مایله دی یا مایوسه تاسو دغه حوالې سره نه اوس خو د نوې کول نه زموږ لږه تمه پیدا شوې ده خاص کر د سوشل میډیا په ذریعہ باندې ډېر کار کړی دی او هغه خلک چې هغې به شاعري باندې بد ګڼل یا مثال کوم شاعري به نه دغه کوله نو چونکې هغه خلک هم شاعري طرف ته رامایله شو موږ ګورو وینو نو هر څوک لکه په فیسبوک باندې بیا د شاعرانو دغه ډیر کوي لکه شعرونه ډیر ګوري کمنټونه کوي بیا په خپل هم کوشش کوي نو یو رجحان چې دی دا جوړ شوی دی د کل
نو دا یو ښه دغه دی د سوشل میډیا چې ده نو دا یو ښه دغه دی لکه زمونږ د شاعري د زده کړې دغه دپاره ډېره زیاته نظر جان مداخل صاحب یو سوال زما په زړه کې اکثر راځي چې د شاعر کلام وګورم یا ولولم یا واورم ما ته پکې سرنګونه ښکاره شي څه وایي تاسو چې داسې زیاتره کم شاعر لوستی دی یا هغه چې وایي چېرې د شاعر نه متاثر یم یا دا مې خوښ دی داسې نوم انتخاب خو راته ګران وي خو بهرحال څه خو به م لیک لوسته بل چا شاعر نوم اخیستلی شي نو ډېر ښه شاعرانو زمونږ په کراچۍ کې هم زمونږ سره ناز پاس قیصر افریدی او بیا خاص کر بیا ریاض تسنیم ریاض تسنیم زما د خوښې شاعر او د هغې نه علاوه دا خو یو کس موږ انتخاب نشو کولی زما په خیال نو زمونږ ډېر ښه شاعران دي رحمت شاه سایلو نو داسې لکه دا ډېر ښه شاعران دي او چې څوک هم د خپل ښه شاعري مطلب دا دی چې هغه د هغې خپل یو معیار دی او د هغې په یو معیار لاندې شاعري کوي او بیا په هغې کې پختګي او په هغې کې کومه ترجماني چې د خپل وطن او د خپلو خلکو او د خپلې ټولنې هغه نیمګړتیاوې هغه هر څه چې هغه راخلي هغه په یو ښه پیرایه کې راخلي او په یو ښه معیاري طریقې سره نو دا ډېره زیاته نظر جان مداخل صاحب غواړو خبرې اوږدې شو یو بل کلام ستاسو نه واورو ښه غوندې او بیا به تاسو اخري پیغام یو مرکه به راټولو اکثر زموږ ملګري خفه شي چې یاره لکه خبرې پکې زیاتې شي او ما خو دانش ته هم دا ویلو زموږ همکار دانش افریدي هم دغه ښکلي هڅه ده د ادب دپاره په دې عمر کې لکه څنګه چې ما د نوي کل سوال وکړو دانش هم زموږ د نوي کل یو شازلمی دی او دا خپل وخت وباسل بیا دومره هڅه کول بیا دغه ویډیوګانې ایډیټ کول بیا یو پیج چلول اکثر خلک دغه اعتراض وکړي چې تاسو د مرکه اوږده کوئ نو زه هم چېرې داسې شاعران یا داسې ادیبان یا داسې د ادب کارکوونکي خلک چې موږ سره ناست دي هغو سره بیا دا خبر راټولول داسې شي موږ ته لکه په سمندر چې په کوزه کې بندوي خو غواړو چې بل کلام تاسو موږ سره شریک کوي بیا به ستاسو پیغام اورو بیا به خپرونه ختموو ما وی د څو ورځو کې دا په د فیسبوک او سوشل میډیا باندې د هغې یو پیغام خور شوی دی د ال پاکستان پښتون تنقص فورم لخوا چې قومي مشاعره به هغه کوي او د هغې دپاره هغې د ښه شاعرانو د کلامونو نه یو مصره د طرحې په تور باندې راغشتې ده نو دا 15-10 پورې هغو طرحې راغستې د ښه شاعران جاوید احساس صاحب دی دغه تنظیم نو د هغې یو کمیټه د دې دپاره جوړه کړې ده نو هغو دا طرحې خپرې کړي دي لکه مثال په تور باندې نشر کړي دي نو دې کې دا لیکلي دي چې تاسو 2 طرحو باندې تاسو کلامونه لیکلی شئ هر چاته یې دا ویلي هر شاعر وکړي که غټې کار څوکي نو په هغې باندې چې 2 طرحو باندې تاسو لیکلی شئ بیا به هغه موږ ته رالیږئ نو هغې به بیا زموږ کمیټي بیا هغه به فیصله کوي هغه به ځان سره ریکارډ کوي او بیا به تر هغې انګلیش کې یا انګریزي کې ترجمه کېږي بیا به د هغې نه پس کتاب چاپ کېږي نو هغې باندې ما یو کوشش کړی او ما خو خپل 2 کلامونه لیکلي خو بهرحال تاسو ته به دغه وکړمه دا یو کلام به د هغې نه ووایم صحیح نو که تاسو طرحه مو وایه اول بیا چې طرحې پسې موږ ته پته وایي چې طرحه تاسو کومه انتخاب کړې طرحه د هغې دا وه دا په 1 نمبر باندې وه موږ لا اوس هم د حالاتو په سنګر پراته یو موږ لا اوس هم د حالاتو په سنګر پراته یو نو دې باندې ما کوشش کړی په دې جدیده زمانه کې در په در پراته یو په دې جدیده زمانه کې در په در پراته یو موږ لا اوس هم د حالاتو په سنګر پراته یو او د دې نه نوره بېحسي او کاهلي به څه وي د دې نه نوره بېحسي او کاهلي به څه وي د تندې مرو په کناره د سمندر پراته یو او د دې نه نوره مننه د دې نه نوره بېحسي او کاهلي به څه وي د تندې مرو په کناره د سمندر پراته یو او دشمن بیا هم زمونږ غرونه ځنګلونه وسول دشمن بیا هم زمونږ غرونه ځنګلونه وسول هر څوک مونږ د وطن په هر یو غر پراته یو مننه دشمن بیا هم زمونږ غرونه ځنګلونه وسول هر څوک مونږ د وطن په هر یو غر پراته یو او شعر دی چې دا مونږ له ژوند نه لرې تښتو که له خلکو لرې دا مونږ له ژوند نه لرې تښتو که له خلکو لرې دا چې په شاړو کې په دشتو کې اکثر پراته یو مننه او خدایا په خپل وطن مو نوره ذریعه جوړه کړې خدایا په خپل وطن مو نوره ذریعه جوړه کړې تر څو به مونږ په بل وطن کې مسافر پراته یو او مننه خدایا په خپل وطن مو نوره ذریعه جوړه کړې تر څو به مونږ په بل وطن کې مسافر پراته یو او مونږ یو ورونه یو مونږ څوک هم بیلولی نشي مونږ یو ورونه یو مونږ څوک هم بیلولی نشي مونږ پښتانه یو هم په لر او هم په بر پراته یو مننه او جانه که هر څو په تیارو کې زندگی تیرو مقصد ده جانه که هر څو په تیارو کې زندگی تیرو بیا هم په تمه د رڼا او د سحر پراته یو
ملګرو دا زموږ سره نننې د ادبي رنګونو ښایسته میلمه مشر چې د ادب دپاره هڅې کوي په کراچۍ کې مشته دی. زرجان مداخل صاحب قیمتي خبرې دغه کلام دغه خیالات او فکر تاسو ته موږ راورسوو. زرجان مداخل صاحب غواړو چې په اخري کې خپل پیغام شریک کړي د پښتو ادب ولس دپاره د کام دپاره پښتو ژبې پرمختګ دپاره خپل یو ښایسته شان پیغام زموږ کتونکو دپاره شریک کړي بیا به مرکه راټولوو. ډیره مننه. پیغام به سوي زموږ خو بهرحال چې موږ خپل ژبه وایو دا به زموږ د خپلې ژبې سره وفاداري چې موږ په هر میدان په هر ډګر باندې د خپلې ژبې نه دفاع وکړو. نو که یو سړی مثال تا ته وایي چې یاره دا خو مثال دی چې یاره د پښتو دوزخ ژبه ده، نو موږ دا خو زموږ بابا هم ویلي حمزه بابا هم ویلي چې وایي اغیار چې د دوزخ ژبه ده او زه به جنت ته د پښتو سره ځم. نو پکار ده چې موږ د خپلې ژبې په هر میدان په هر ډګر کې دفاع وکړو او خپلو ماشومانو ته هم خپله ژبه زده کړو او د خپلې ژبې په هر لحاظ باندې چې د وس دست نه زموږ کېږي د هغې خدمت وکړو. نو دا زموږ دپاره ډېره ښه خبره چونکې ژبه داسې یو څیز دی چې د پیدایش نه واخلې تر مرګه پورې دا زموږ سره ده. نو چې دا زموږ سره ده نو موږ خو د دې سره ټیکس نه ورکوو بهرحال. نو بیا پکار ده چې کم سے کم د خپلې ژبې خدمت وکړو دفاع یې خو وکړو. ډېره مننه ستاسو ټولو دواړو ملګرو. ډېره مننه. دا درته نه وایم چې نورې ژبې مه زده کوه خو د پښتون سره خبرې په پښتو کې کوه. ملګرو که موږ غواړو چې موږ ترقي وکړو پښتو ژبه کام ترقي وکړي موږ به پښتو وایو موږ به پښتو لولو او پښتو به پیژنو. د زرجان مداخل صاحب نه نړۍ مننه، د خپل همکار دانش اپریدي نه ډېره مننه چې دغه ښایسته پروګرام یې دغه میلمه سره د ادب خپرونه خپلو کتونکو ته راورسوله. تر روانې مرکې پورې خپل کوربه شمسینوار سره د خپل همکار دانش اپریدي د خپل میلمه زرجان مداخل صاحب تاسو نه اجازت غواړو. انشاءالله ډېر ژر به د یوې نوې مرکې سره بیا تاسو مخ